دوستانو د پخوا کیسه ده چې یو سړي د چا سره شر وکړ او د ده څه په غلطي کې دا سړی مړ سو. ده یې ګرفتاره کړ او د باچا و مخ ته حاضر کړ. باچا د ټول کیس جایزه واخیسته او دا فیصله یې وکړه چې دا سړي ته دې پانسۍ ورکول سي. دا سړی ډیر سخت پریشان سو چې زما ژوند خو ختم سو. نو د باچا د حکم په مطابق 2 ورځې بعد دا سړي ته پانسۍ ورکړل کېدله. د 2 ورځې په جیل کې پر دا باندې سوچ کاوه چې زه څنګه د پانسۍ څخه ځان بچاو کم. چې کوم وخت د ده ورځ راله ده یې پانسۍ و تخته وخېځاوه. د ده څه اسب معمول یو پوښتنه وسوه چې یو اخري خواهش دې راته ووایه. ده و باچا ته دا وویلې چې باچا سلامت ته ماته پانسۍ راکوې. په دې زه نه یم پریشانه. زه په دې پریشانه یم چې زما یو داسې هنر زده دی که چیرې زه مړ سوم دا هنر به د دنیا څخه ختم سي. باچا ډېر په تجسس کې سو او د ده څخه یې پوښتنه وکړه چې څنګه هنر دې زده دی. دا سړی ورته وویلې چې باچا سلامت زه و اس ته التنګ ور زده کوی سم. باچا ډېر حیران سو چې داسې خو نسي کېدی. دا سړي بیا اصرار ورته وکړي چې باچا سلامت پر ما باندې هغه هم د پانسۍ سزا اوښتې ده، لیکن دا هنر چې ما تا ته وویلې د دنیا څخه ختم کېدلی سي. د دې هنر د بچاوېدو دپاره ته ما ته یوه موقع راکړه. باچا سلامت درته وویلې چې په څو ټیم کې ته د اس ته التنګ ور زده کوی سې. دا سړی ورته وویلې چې په 6 میاشتې کې زه د اس ته التنګ ور زده کوی سم. باچا خپل وزیر ته حکم ورکړي چې دا سړي ته یو اس اورځاګی ورکړي. 6 میاشتې بعد به زه د ده څه بیا پوښتنه کوم چې دی اس الزوی سي که نه سي الزوی. د دا خبر نه بعد دی د پانسۍ څخه بچاو کوي او دی واپس د جیل خواته بوتی. په جیل کې موجودو خلکو د ده څه پوښتنه وکړه چې ته ډېر بېوقوفه انسان یې. ته په 6 میاشتې کې اس ته التنګ څنګه ور زده کوی سې؟ دا خو ناممکنه خبره ده. تا باچا ته دروغ وویل. باچا اوس تا ته در دې زیاته سخته سزا درکوي. نو دا سړي په جواب کې ورته وویلې چې زه خبر یم چې زه اس ته التنګ نسم ور زده کوی، لیکن په دې کې ماته 3 نتیجې رامیلاویدی سي. اول دا که چیرې ما دا خبره نه وای کړې چې زه اس ته التنګ ور زده کوی سم نو باچا سلامت به زه ځې پر ځې باندې پانسۍ کړې وای او زه به مړ سوی وای. د دې څخه خو زه بچاو سوم. دویم دا کېدی سي په دا 6 میاشتې کې د باچا پر حکومت باندې بل څوک راسي او بل بادشاهت بدل سي او زما د پانسۍ هم ودرېږي. دریم دا کېدی سي زه د اس ته په 6 میاشتې کې التنګ ور زده کم. دا خو هم کېدلی سي چې پر ما باندې د الله پاک ډېر خصوصي رحمت وسي او د اس والځي. نو ګرانو کتونکو د دا کیسې څخه موږ دا سبق اخلو چې پر تاسو باندې چې هر وخت یو مسله پیښه سي، یو مشکل درته راسي، نو په هغه کې دا کوشش وکړئ چې ټیم کې کښېږدئ. ولې د ټیم سره دا مسله خپله د حل کېدو طرف ته روانېږي. نو هر وخت چې یو مشکل درته پیښ سو نو جذباتي کېږئ مه، نتیجې ته ډایرکټ مه رسېږئ، بلکې په هغه کې ټیم کښېږدئ، پر هغه باندې سوچ بچار وکړئ. د ټیم څخه به دا فایده در میلاو سي چې مسله به خپله د حل کېدو طرف ته روانه سي. په جذبات کې فیصلې هېڅکله هم ښه طرف ته نه دي تللی. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا ویډیو ډېر خوند درکړي. دغه رقم مزیداره ویډیوز دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ اور د घंटी پر نشان باندې ضرور کلیک کړئ اور دا ویډیو د خپل ملګرو سره پر واتساپ اور سوشل میډیا ویب سایټس باندې هم شیر کړئ. والسلام.